منو اے مومنانو لا تتخذوا مجوړوي تاسو منی سي تاسو بطانتن د بطن نه ده بطن ویل کیږي خېټه تا او خېټه پټوي او یا په خېټه کې چې سدیا پټتي نو مجنه سي دوی رازداري دوستان دې سره راز مشرک کوي رازونه مور کوي دیتا ولې مور کوي من دونکم سوا دستا سنا ان مسلمانانو نا لا يعلونکم زګه چې کمه نه کوي تاسو په بارکه خبالا د نقصان رسولو دې درازونه مور کوا چې مکمل او شي نقصان در رسي هم دا غرنګ ثابته ده نن سبا او ما ته ډېر معلومات نشته تاسو الحمدلله تعلیم یافته یې خو ځکه چې ما پڑھاو کړی دي چې اوسه پوری د سره چې کوم موږ معاهدي کړی دي دی له کتابو خاص کر د عیسایانو سره امریکای سره په دې کې 53 معاهدي داسې دي چې موږ د خپل راز یا غوړه کړی دی او د موږ سره دوکه کړی دا 53 او د موږ سره دوکه کړی او ډېر نشته خو د افغانستان معاهده وا چې موږ ور سره وا او شریک وو د روس په وستلو کې چې کله روس ته نه لاړو د موږ د غرنګ پټا کې پری خو دغه خپل کاری پوره کو او ورسته دا غینا د دې د نشټوالي د وجنه موږ دومره په لوی په مصیبت کې واوختو او بیا د دوی شټوالي د وجنه دومره موږ په مصیبت کې دومره موږ لوی مصیبت کې وسم یو طرف ته موږ ته دا خلک پیدا وکړل او بل طرف ته موږ خلکو سره موږ جګړه جنگي هم او موږ خلکو ته اصله هم ورکړي په یو شول کې یو کار کوي یو صورت کې بل کار کوي او ټوله دنیا ته دا ثابته ده چې د مزاج سره او د اصل سره جی 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 او بالکل هغه وخت کې وکړ دا نه چې کله دا یعنی روس زموږ دشمن دی او دا چې لاړو نو موږ خدای د پر هر څه وکړل جی 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 او کنه موږ وخت کې هغه نه مخ کې د بوټو زمانہ هم د غرنګي وا چې باغه وخت کې په افغانستان کې باقاعده جهاد لا شروع شوه نو خو ابتدا کې چې کوم مجاهدین پاکستان ته راغلي وو هغه مجاهدینو سره بوټو تعاون کړو 75 تقریبا کسانو اسلحه ور کړی وا کچا توپک وړه تمانچی ور کړی نو دلته د لاړ به د داوود په خلاف باندې څنګه کار کړو خبرال یا ایه الذین آمنو اے مومنانو لا تتخذوا مجوړوي تاسو بطانتن رازداري دوستان من دونکم سوا دستا سنا لا يعلونکم خبالا چې کمه بنه کوي پتا سو باندې د نقصان رسولو ودو اغه غواړي مینا کوي ما هغه شي سرا انتم چې تاسو ته تکلیف راسيږي کم شي چې تاسو ته تکلیف راسي هغه سره د غي مینا قد بدا کی سرا بدت خارا شوی دا البغضاء او دشمنی من افواههم د دې د خلونا د دې د خلینا د اظهار شوی دی د بدی او موږ بار بار لیدل لري بار هم لیدل دي هندستان سره زموږ جګړه وی بیړې وې درغلی وغیرہ وغیرہ او بیا کینا اومدارنګ موږ سره د موږ باندې د ایټم بم د وجنه پابندیان لګئی او هندستان سره د اټمی معاهده کوي هغه د غره اومدارنګ په افغانستان کې اغشته حکومت چې موږ ډېر لوی بدقسمت یو چې هغه موږ وران کړو خو چې هغه موږ وران کړو نو وران ورته موږ کړو ان وران ورته موږ کړو پاکستان ورته وران کړو او د هغه په جوړولو کې او د هغه په رغولو کې معاهده ټول هندستان سره ټول نړۍ معاهده هندستان سره نن د افغانستان کې ټول نه لوی کلچر چې کوم دغه د هندستان دی نو هندستان ور باندې خنه لګي دا څنګه چې هندستان سره ایمینه ده هندستان به خنه لګي خو چون کې موږ دشمن دی موږ ور باندې بدلګو موږ په بدلګي او موږ باندې بدلګي نو دی وجنه غیر واستم غته دلته اومده غره کې اسرائیل اومده دا ټول تین کټوله چې کوم دی دا یو شی دی او د پاکستان په خلاف باندې سازشونه دي او الله موږ ته دلته خود لري چې ګوره تاسو دشمنان او مکه وای الله وای مې کو نقصان در رسي الله مکه وای نقصان در رسي او موږ کو او دا سره خبرم دي نه قد بتاکیک سرا بدت خارا شوی دا البغضاء او دشمنی من افواههم د دې دخلونا وما وغز تخفي چې پټ دي صدورهم سنو د دوی کې ان چې تاسو د پاره پسینې کې دي دنه اکبر غډیر زیاتی اکبر دا اسم تفصیل ده یعنی الله موږ وایو کنه چې الله اکبر الا لوی ده دنه لوی نور نشته حالانکه کبیر معنی لوی ده خو کبیر معنی کې حد شته اکبر معنی د حد نشته او دلته الله تعالی د دې دشمنی لپاره لفظ کبیر نه استعمال کړي عظیم هم نه استعمال کړي اکبر ډیر لوی خبره دا ستا وجود اړه نه برداشت کوي دا تا ختمي دا تعالی کوي
او سره د دې چې دومره ډېر طاقت دی او تاسو به چې کوم سوال کړو هغه سوال درته جواب ملاو دی سره د دې چې ټول طاقتونه ور سره دي او وغیرہ څه هغه بیان کو هغه باوجود زمونږ وجود دی په ښکارا نشي ختموله کني ختم کړي به وي د چې الله خو دروغ نه وای کدي ختم کړي خدا وسی نشته او سازشونو ذریعہ سره موږ دنه نه خوري او موږ ملګرتیا کوو د خپل مفاداتو لپاره دا موږ چې کم خلک ملګرتیا کوي دا امریکای سره د مینی په بنیاد نه کوي دا د خپل ځان سره مینی په بنیاد کوي چا کرسي خوخه ده چا پیسې خوخه دي چا خپل ضد کې راغله ده او څوک یو صورت کې چا بل صورت کې او دا د خپل د ډالرو د خلر اخلاص کړي دا نو بسار چاته ور کوي هغه دې څه چسپی ده چې مسلمان دې په جګړه بس دا دې چسپی ده یعنی اخیری خبره اومده کده چې دې په جګړه دا جګړه په څنګه کوي دې سره د دلچسپي نشته سیاسي جګړه بوي چې شیګان کمزوري وي امداد ور سره دی کوي چې کله سنیان کمزوري شي بیا به امداد دوی ور سره هغه سره هم بیا امداد کوي ځکه چې دلچسپي نشه سره د سنی سره دلچسپي جګړه کړه همدارنګه چرته کله مجاهد او د غیر مجاهد جګړه ده نو ګوري به چې کم کمزور شو هغه سره به امداد کوي کله فوج او د بل چا جګړه ده نو هغه به ګوري چې کم کمزور شي هغه سره به امداد کوي همغه افغانستان د پاکستان چې دا بغیر اغلبت ګماني نو کوشش وکړي چې دا سره جګړه کوي چې هغه به فائدہ ها دا سی خبره چې دې مفادات ته نقصان رسي بیا بغزه کې دې جوړه کوي کله به موږ واخلي یو ځکه به موږ ولا ودرې بل ځکه به دې ودرې ځکه دې مفادات یې پکې دا زه د دې په مخالفت کې په خپل ځکه کې ځکه چې الله به ناراض شي چې قران ته ناسیو خدا د عمدي آیتونو دا ښکارا تشریح چې کوم موږ مخکې دا ښکارا تشریح ده او هغه چې الله تعالی بیانوي مخکې تاسو اورئ قد پتا کی سره بینا مونږ ښکارا کړی دي واضح کړی مدي بیان هم کړی دی الآیات آیاتنا لکم تاسو ته قد پتا کی سره بینا لکم مونږ بیان کړی دي تاسو ته الآیات آیاتنا نشانات ان کنتم تعقلون کا چې تاسو کې عقل وي کدا ته په دې ما خود له او تاسو ما نه منئ نو څه وایي ها انتم امدا تاسو یې اولئ امدغه خلقی تحبونهم چې تاسو مینا کوي دوی سره ولا يحبونكم او هغه مینا نه کوي تاسو سره وتؤمنون او تاسو منئ بالکتاب کتابنا كله ټول تاسو دا غي کتاب منئ تاسو تورات منئ انجیل منئ ټول کتابونه باندې مان راوړل و اذا هر کلا لقوکم چغی ملاو شي تاسو سره قالوا غي بیا وای آمنا من ایمان راوړل دي دلته ایمان مراد نه ده چې ستا په الله او ستا په رسول می ایمان راوړل دي نه تا توای چې ستا ما جګړه یا ودا ستا زما مفادات یو دي زړه ملګری ما نو دې لپاره می دومره امداد درکو دې لپاره می دومره امداد درکو تا ته خپکیګم نو دلته می سره دا وکړل به تا ته تا ملګری ستا ملګری بیا دا غوي و اذا خلو او نمونه حال بروک ته کڅ بالا دی چراشي هر وخت موږ دا دومره خګړه می تاسو سره وکړل او موږ بیا فخر سره हम ने अमेरिका को मुतासिर किया इन दुमरा से तकड़े मा दाज मा ढेर ज्यादा द इज्जत खबर अदा हम गगा मुतासिर को जगड़े बमगा कोर की भी जोड़े तब बमगा अल्तवर्ज दा बदकिस्मती दा अल्लाह ने मुगा दासी खलकनम क्लास की खबर हाल वही बिया तो दवाई चिमगा मलगिरी व इजा खला और कला चिदोई बिल शी अदू चिची दोई गोते खुले लगाई देते वाले की जा दासी चिकम दा खुले बांधे द गोते बांधे चरा दा खुले लगाई देते वाले की علیکم بتا سبحانه الانامل غوت خپلی من الغیظ وجد غسینا تا ته وای تا ته پتا په مفادات کیم پاکستان بچاو زمغه وخت د دې استحکام ضروری دی وغیرہ وغیرہ او چې کله بیل شي نو د خپل غوت دروازې صدر باندې وکم کله به خرمه او کله به ټوکړه کما وغیرہ وغیرہ او مونږه بد قسمتي دا چې زمونږ د انفرادي د افرادم په دینه پوي ډیر ملګریو د ضیاء الحق اخر ملکو او ډیر ملګریو د بټو او به څه وکړل د ډیر ملګریو د مشرف ډیر ملګری ډیر او دا ورته چې کوم قرباني کړی دا دغه نمونه نشته سره مثال نشته او چې په مشرف باندې سختی راغله نو اول نه بیان او کومګه پکې نه موږ خان صاحب جنگ ز بنایم او ما خبره ده او هغه باوجود زموږ د نور به نه پويږي چې ظالما سبب تاسو هم تک کوي کی ته چې دا سره وشول نه باوجود عقل لکار نه ازګه والله وای چې عقل درک نشته جی شاهرانو ګورئ مصادام ګورئ همدغه سينور یو تاریخ یو خبره خونه